سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو 2-3 ساعته بعد انشاءالله د افغانستان د 19 کلن کرکټ ټیم او د انګلینډ انګلستان لندن د کرکټ ټیم ترمنځ په ورلډ کپ کې سیمی فاینل دی. نو د دوا په هیله چې خپل اتلانو خپلو لوبغاړو ته ډېرې دواګانې وکوي او راځئ چې نن داسې یو تاریخي ورځ د افغانانو ورونو که زموږ د کرکټ ټیم نن ګټه وکړه او دا سیمی فاینل یې وګټلو نو دا به ډېره زیاته د خوشحالۍ موقع وي. موږ دنیا ته په جنګ په میدان کې شکستونه ورکړي د انګریزانو د 3 ځل شکست ورکړی دا دلته اوسېږم خو راځئ چې نن زموږ د خپلو اتلانو د خپلو لوبغاړو نه دا په دې هیله یو چې نن داسې لوبه وکړئ چې خپله اتلولي وښیوئ او افغانانو ته به تاسې داسې خوشحالي به تاسې نن ورکړئ که نن تاسې میچ وګټلو یقین وکړه همیش په میاد ساتي ځکه افغانستان د 45 یا 40 کالو د جنګ نه وروسته لږ امن راغلی دی او تاسې ته سترګې دي او تاسې کې دا اړتیا ذهنه ما انشاءالله د میچ نه مخکې یو بل ته دا مبارکي ورکړئ چې موږ انشاءالله نن 100% کې میچ ګټو. نو په دې هیله ټول افغانان د دوا کوي ټول افغانانو نه زموږ دا غوښتنه هم ده چې د خپل کرکټ ټیم 19 کلن کرکټ ټیم لوبغاړو ته دوا وکړي چې نن دغه سیمی فاینل وګټي او فاینل ته لاړ شي زموږ ملي درې رنګه بیرغ په دنیا کې وځلئ او د نبي جان ډېره مننه کوو چې د ټیم په خاطر باندې انعامونه مقرر کړي که تاسې میچ وګټلو هم به انشاءالله انعامونه ګټئ او ان به انشاءالله زموږ اتلانو قهرمانانو بچیانو تاسې به انشاءالله د افغانانو زړونه ګټئ. همیشه هم یاد ساتي په داسې ساحه کې چې افغانستان په دنیا کې څوک په رسمیت نه پیژني مګر شکر الحمدلله د 19 کلن کرکټ ټیم یې کمې دغه ته رسېدلی نو چې څنګه موږ د جنګ میدان ګټلې راځئ چې نن د لوبې میدان هم وګټو او خپل دغه وطن ته دغه کپ دغه د نړیوال جام د 19 کلنو کرکټ ورلډ کپ راوړو او ټول افغانانو ته خوشحالي ورکړو. الله دې وکړي چې زما ویډیو ورسي دا ویډیو شیر کړئ او دوا ورته کوئ 2-3 ساعته بعد انشاءالله زنده باد افغانستان زنده باد زموږ اتلان د افغانستان د کرکټ ټیم خوشحاله اوسئ.